السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندو زه محمد یوسف ګنری تاسو په خدمت کې حاضر یم. په نړۍ ویډیو کې تاسو ته د رحمان بابا یو ښکلی کلام وړاندې کول غواړم. خو د دې نه مخکې چې تاسو ته کلام ووایم او وضاحت وکړم، دا شور به تاسو اورئ. دا شور د باران دی او دا درېیمه ورځ ده چې مسلسل په ملیشیا کې باران وریږي. په ډېرو ځایونو کې سیلاب راغلی دی، کورونو ته او مارکیټونو ته اوبه ختلي دي. دعاګانې به کوو چې الله سبحانه وتعالی په ټولو مسلمانانو باندې په تمامه دنیا باندې د خپل رحمت نظر واچي او الله دې موږ د هر قسم وبا نه د آفت نه بچ ساتي. رحمان بابا وایي هومره اوښې مې بهیږي په رخسار چې غرقاب مې هم ګریوان دی هم کنار. هغه یار مې هسې ناست د زړه په سر دی لکه ایښی چې چا ګل وي په دستار. که څوک وایي چې مار کله په کټ خیږي، زه خوړلی یم په کټ د زلفو مار. خو د یار بیمارې سترګې خدای خوني کړي، ګینې خون کله کولی شي بیمار. او که په دار شم زه د یار له لاسه خوښ یم، سر وقت دی زما یار و زما دار. او بس که دا چې زه په یار پسې غوس یم، خدای دې نه کړي لکه زه یم هسې یار. هومره جور لکه یار له ما سره کا، یاد مې نه دی هومره جور د اغیار. او دلبري خو کوډګر هم په کوډ وکا، هغه وایه چې بې کوډو شي دلدار. چې د زړونو د منزلو بې پروا دی، تروک زړه د سړي یوسي څه په کار. او په ګریوانې تل د اوښو باران اوري، نو ورکېږي د رحمان د زړه غبار. زما عزتمندو غني خان رحمان بابا د خپل یار پسې وایي چې هومره اوښې مې بهیږي په رخسار چې غرقام مې هم ګریوان دی هم کنار. د خپل یار پسې زه داسې خفه یم داسې جاړم چې دومره اوښې مې بهیږي چې په هغې اوښ کې زه ډوب یم. ګریوان مې هم ډوب دی او د ګریوان خوا و شا مې هم ډوبه ده، یعنې لامده دي. هغه یار مې هسې ناست د زړه په سر دی لکه ایښی چې چا ګل وي په دستار. زما یار د چا پسې چې زه جاړم، نو هغه زما د زړه په سر باندې داسې ناست دی لکه څرنګې چې چا په خپل پټکي باندې ګل ایښی. څومره ښایسته ځای وله غني رحمان بابا ورکړی یار لا. او دا یار څوک دی؟ د الله دی او د الله رسول صلی الله علیه وسلم دی. که څوک وایي چې مار کله په کټ خیږي، زه خوړلی یم په کټ د زلفو مار. څوک دا خبره کوي چې مار کټ ته نه خیږي، ځکه چې په کټ باندې انسانان سمولي او د انسان روب داسې دی چې مار دې تښتي. نو مار ځای خو چې دی دغه سوړي او دیوالونه یې که نه او ځنګلي، نو کټ ته مار نه راخیږي. رحمان بابا وایي چې زه نه، زما د یار زلفې چې دي هغه ماران دي، نو زه په کټ باندې چې چلی یم. خو د یار بیمار سترګې خدای خوني کړه، ګنې خون کولی کلی شي بیمار. اوس د یار سترګې چې دي هغه بیمارې دي، یعنې د عشق څه ورته وایي. خو د یار بیمارې سترګې خدای خوني کړه. د یار دغه بیمارې سترګې کوم چې زما په غم کې د هغه په سترګو کې هم زما دپاره نم دی، نو دغه خدای پاک خوني کړې، زما دپاره څه کړې؟ قاتل یې کړې. ګینې بیمار سړی کله مرګ کولی شي. د هغه په زړه کې هم د نبي علیه السلام په زړه کې هم د امت غم دی، درد دی. خو رحمان بابا پې داسې مین دی چې نه، دغې بیمارو سترګو دغه زما دپاره څه شوې؟ قاتلان یې شوې. زه یې مړ کړم. یعنې موږ له پکار دی چې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دومره مینه وکړو، دومره چې د هغه نه هم سوا د هغه سره مینه وکړو. که په دار شم زه د یار له لاسه خوښ یم، سر وقت دی زما یار و زما دار. که زه د یار د لاسه زه مړ شم، نو وایي زه په دې خوشحاله یم، ځکه چې زما یار زما دپاره هغه زما قد هم دی او زما دار هم دی. یعنی زه د خپل یار د لاسه که ما ته څه عزت میلاو شوی دی، زما څه نوم دی او زما په دنیا کې هر څه چې دي څه رتبه ده، نو دا د یار د لاسه ده. نو که د یار په دغه یار په محبت کې زه مړ شم، خو ښه خبره ده که نه. که د نبي علیه السلام او د الله په عشق کې، د هغوی په لار کې شهادت
اخو مرتبه موندل دي دار نه دی مرتبه ده بس کدا چې زه په یار پسې غوس یم او خدای دې نه کړي لکه زه یم هسې یار او څنګه چې زما زړه د خپل یار پسې غوس دی زخمي دی نو داسې به بل څوک یار نه وي هسې نه دی خدای دې نه کړي لکه زه یم هسې یار لکه څنګه چې زه د خپل یار باندې مین یم داسې بل څوک مین نه دی هومره جور لکه یار له ما سره کا یاد مې نه دی هومره جور د اغیار او څومره جبر چې زما سره زما یار کوي نو دومره اغیار هم نشي کولی او دا د رحمان بابا یو ګیله ده مینه ده یعنې الله د الله رسول صلی الله علیه وسلم د چا سره جبر نه کوي او چونکې جدایي د هغوی نه لرېوالی مونږ په دې دنیا کې یو هغه زمونږ نشو لیدلی دغه جبر دی دغه جور دی مونږ غواړو چې مونږ د اوس نه ولیدلی یعنې په دنیا کې د دې پدیدار باندې د خپل سترګې یخې کړې دلبري خو کوډګر هم په کوډ وکړه هغه وایي چې بې کوډ شي دلدار داسې کوډګر به تاسو لیدلي که نه چې کوډ یې بکه یو سړی په ځان باندې مین کړي نو رحمان بابا وایي چې داسې خو کوډګر هم کولی شي یار هغه دی چې بې کوډو دی یاري هغه وایي که نه چې یاره چې د چا خپله مینه نه او نه دم چلیږي نه جادو اثر کوي نو په دې کې د پروفیسر صاحب لیکلي چې د زړګي مینه یې نه وي مینې مه کړې د مولا په تعویضونه چې د زړګي مینه یې نه وي مینې مه کړې د مولا په تعویضونه چې کله د چا ستا سره خپله مینه نه وي که نه نو بیا پې تعویضونه مه کوه لرې کوئ بیا په بل چا مینېږه نو اصل کې دا دنیا چې ده دا په موږ باندې مینه نه ده موږ یې په ځان باندې مینه وو او موږ پې مین یو او الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم په موږ باندې مین دي دا کوډګورو نه یې مین کړي د الله دی په موږ باندې فطري مین دي نو موږ له پکار ده چې موږ ورسره مینه وکړو چې د زړونو له مانځلو بې پروایي ترو که زړه د سړي یوسې څه پکار اوس یو یار دی هغه دومره ښایسته دی چې د انسان زړه د ځان سره اوسي او چې کله دی د کم زړه چې دی یعنې څوک چې پې مین شي او د هغې مینو زړونو دی خیال نشي ساتلی او احترام یې نشي کولی او د هغه قدر نشي کولی نو بیا په کار نه ده چې دی د چا زړه اوسي ترو که زړه د سړي اوسي څه په کار دغه یار چې د چا د زړه پروا نه ساتي نو دی که چا زړه اوسي نو څه په کار ده څه فایده شوه یار خو هغه چې د زړه قدر یې ورسره او بیا رحمان بابا وایم په ګریوان یې تل د اوښو باران اوري نه ورکېږي د رحمان د زړه غبار او د رحمان بابا په ګریوان باندې همیشه د پاره د اوښکو باران ورېږي او نه ورکېږي د رحمان د زړه غبار او د رحمان په زړه چې د جدایي کوم غبار دی کوم د خاورو انبار پروت دی نو دغه انبار نه ورکېږي زما د منډو دا د رحمان بابا کلام وکړو چې ستاسو خوښ شوي د الله د رضا دپاره نور خلکو ته ورسوئ الله مو خوشحاله کړي